تازه او نوی خبر د سولې د تړون لپاره مایک پمپیو او خلیلزاد هم قطر هیواد ته رسیدلی دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک د لاسلیک کولو په غونډه کې د ګډون پر موخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم په یاد هیواد ته رسیدلی دی. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی دی چې مایک پمپیو د طالبانو سره د سولې تړون د لاسلیک کولو پر موخه د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. مایک پمپیو ته د دوحې په یو هوایي ډګر کې یو شمیر چارواکي ښه راغلاست هم ورغلي وو او تر وروستیو شېبو پورې ملتیا کوله. په دوحه کې خبریالان وایي چې مایک پمپیو د سولې تړون د لاسلیک کولو هغه ځانګړي هوټل ته هم رسیدلی دی چې یوازې نننیو مراسمو ته ځانګړی شوی دی. مایک پمپیو د راتګ سره سم افغانانو ته نن ورځ یوه تاریخي ورځ بللې ده چې د طالبانو سره به د تړون لاسلیک کولو وروسته افغانستان سولې ته یو قدم نور هم ورنږدې شي چې هم مهاله به ورسره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د پمپیو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسیدلی دی او له رسیدو سره سمې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. خلیلزاد د ټولو افغانانو لپاره نننۍ ورځ نیکمرغه بللې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پکې هوکړلیک یا هم د سولې تړون لاسلیک کیږي. ټاکل شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دغه تړون نن د ورځې په اوږدو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له استازو او بهرنیو چارو وزیرانو په شتون کې لاسلیک شي چې بیا به له دې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.